بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د تیر درس په ادامې سره په دې ویډیو کې یو اگزامپل باندې کار کوو او مثال داسې دی چې څنګه کولای شو یو نه تر سلو پورې عدد پرنټ کو. int num1 مساوي دی له یو سره. دلته کې ورته وایم num1 چې دی دا لیس دی ایکول دی له سلو سره او num1 ماته څه کا پلس پلس کا. دلته ورته سټیټمنټ ورته اکدم چې num1 ماته څه کا پرنټ کا. نو زه اوس پروګرام رن کوم. نو دا ماته د یو نه تر سلو پورې عدد ماته پرنټ کوي. دا وګورئ یو نه تر سلو پورې عدد ماته پرنټ کوي. که زه دا لاین تی لرې کم، دا وګورئ یو نه تر سلو پورې عدد ماته پرنټ کو. خو دا وګورئ یو بل سره ډېر جوخت راغلی. دا څنګه کولی شو جدای کو. مسافه راولو مې د یو عدد د بل عدد منځ کې. د دې کې تاسو سپیس ورکړئ. دا عدد زه لږ کموم، دا به زه شل کمه. زه اوس پروګرام رن کوم. دا وګورئ یو نه تر شلو پورې عدد ماته راکړه. دلته کې د عدد چې دی غواړم منځ کې کومه راشي. نو دا کوم سپیس چې تاسو اخیستی په دې په منځ کې تاسو دلته کې یو کومه کېدی. اوس پروګرام رن کوي. دا وګورئ یو په منځ کې کومه م راکړه او یو نه تر شلو پورې عدد موږ ته پرنټ کړی دی. اوس زه غواړم چې د یو نه تر یعنې دا عدد چې دی دا له سلو نه شروع شوی دی، له سلو نه شروع شوی، له یو نه شروع شوی او په سل باندې ختم شوی. زه غواړم چې د یو نه دې شروع شي. دا وګورئ له یو نه شروع شوی دی او په سل ختم شوی. زه غواړم له سلو نه دې شروع شي او په یو باندې دې ختم شي. دا عدد زه ډېر غټ دی، زه ورته شل ږدم. نو دا وګورئ دا له یو نه شروع شوی او په شل ختم شوی. زه وایم داسې یو پروګرام چې د شلو نه د شروع شي او په یو د ختم شي. هغې دپاره اول دا کنډیشن تاسو ورته چینج کړئ. دلته ورته وایم چې num1 دا لوی دی مساوي دی له یو څخه، او دلته ورته وایم چې num1 چې دی هغه څو دی شل دی. نو num1 شل دی او دلته ورته وایم num1 چې دی دا لوی دی، لوی دی له یو نه. نو لوی دی که نه دی؟ لوی دی یس، ځکه شل دی له یو نه لوی دی. او num1 ماته پلس پلس کوه. نو دا خبره غلطه ده. دا ماته څه کوي؟ ماینس ماینس کوئ. زه اوس پروګرام رن کوم. نو دا وګورئ له شلو نه شروع شو په یو باندې ختم شو. له شلو نه شروع شوی په یو باندې ختم شوی. که تاسو غواړئ چې تاسو ته داسې په دې داسې درکړي، نو دې ځای کې تاسو داسې خیمه درته، نو دې ځای کې تاسو ته سپیس ورکړئ. اینډ لاین له منځه یوسئ. ګورئ که تاسو غواړئ چې داسې پرنټ کړئ له شلو نه دې شروع شو په یو باندې دې ختم شي، نو تاسو دې ځای کې ورته سپیس واخلئ. نو بله ویډیو کې تاسو ته په جفت او طاق عددونو خبره کوم چې څنګه کولی شو جفت او طاق عددونه پرنټ کړو.